دلته چې و دوه مریضان و انور چې و ورسره راغلي و د کور والا و مریضان و دلته دغسې ملکي خلک و تداوي دپاره یې راوستي و نو هغه وختو کې خو مزار ته نسو تللی حالات خراب و سره نو دلته تداوي دپاره راوستي و ملکي خلک و نو دلته ټاک یې وکړ هغه ټول په شهادت ورسېدل د یو کور 3 نفره په شهادت ورسېدل هغه وخت کې تقریبا 11 بجې وې د شپې نو بیا چې بنګاکه لاړه ځای چې وویشتی بنګاکه چې لاړه بیا د ملکي خلک راغله بیا هم د شهیدان بعضې تر خاورو لاندې وه بعضې یو زخمي و یو ورځ بعده بیا شهید سو نو بیا هم وروسته هغه له خاورو نه د ملکي خلکو موږ راجګ مو کړل له خاورو نه بیا مو یو شبخانې ته به وته هغه څو ورځې هلته و هلته هم شهید سو نور ځای پر ځای د هلته شهیدان سو درې نور داسې کیسه وه چې دلته کلینیک و دغه د زموږ د کور کلي دغه مریضان د دغه ولس ټول راتله دلته معالجه کېدله د شپې انشاءالله الرحمن چې 11 بجې وې زیات و کم دغه بې پلوټه ګرځېدله دغه 52 چې راله بم یې پر وغورځوئ 3 نفره یې د یوه کور په شهادت ورسوله او نور 3-4 یې زخمیان کړه دغه خپله ډاکټر دغه هلک چې ولاړ دی دغه د دیواله په بیخ کې تر دغه لاندې و تر خاورو یو وخت چې خلک پسې راله چې راویسته د شهیدانو د دغه په کشکش سو ول دغه چیرې دی ډاکټر چیرې دی شاه محمد هغه چې وکته وروره دی تر خاورو لاندې و دی راویست لکن دی جوړ د نوښار علیزو په کلي کې د وحشتونو ظلمونو او ربړونو د ویرجنو پیښو ثبت همدلته پای ته رسوه او د بابړیانو کلي پر لور حرکت کو د بابړیانو کلی خلک یې په ظاهري حالت ضعیف خو ایمان او عقیده یې پیاوړې ده د نقیب الله پلار له څو تنو کلیوالو سره په همدې ځای بمبار او په شهادت رسول شوی د شهید شوي پلار د مینې یاد یې له سترګو څخه د اوښکو لارې جوړې کړي زما نوم نقیب الله دی دلته زما پلار ناست و کار و غریبه یې کوله د خلکو سره ناست زه مکتب تګ نه چې دا خواران وشهید موږ د پلار هر شی راوړی موږ په پلار باندې ګرانه ولو هغه وختونه اوس پلار اوس خواره زار ګرځېده وحشي یرغلګرو د دغه ماشوم د ژوند ستره هستي او د هیلو څراغ شهید کړی او تر ابده یې د رب له بې مثاله رحمت څخه بې برخې کړی دی نقیب الله ته بې پلاره ژوند ډیر ستونزمن او له پوره کړاوونو ډک دی کرغېړنو چاپو ګڼو بمباریو او وحشت په کلي کې هیڅوک بې داغه نه دي پرېښي ښځې ماشومان سپین ږیري او ځوانان هیڅ قشر هم له دې ظلمونو خوندي نه و پاتې دلته ډیر پلرونه د زامنو په ویر خویندې د ځوانو ورونو او میندې د خپل د زړه ټوټو په ویر او درد کړولي او ټولې هیلې یې ورڅخه اخیستې چې لا هم هره شیبه کړي او دغه ویرونه ورته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کړي کور باندې بم ولګېدلی یو ښځه چې اثر هغه زخمي ده تر اوسه هم هغه چره په سر کې بنده ده تر اوسه هم معیوبه ده هغه بیچاره دی اوس هم په هغه تکلیف ده کله د یو نسخې دوا پیسې برابرې کړي کله به هغه خپل دردونه تېروي